سلامونه ملته دغه پیغام پورا وګورئ او بیا یې مخې ته شیر کوي چې ټول ملت خبر شي. اوس مخکې سات مې د جمعیت علماء اسلام یو کانفرنس وکړه چې په هغې کې علماء کرامو دا ویلي چې موږ لا په 3 ورځو کې قاتل پکار دی او چې قاتل میلاو نشو بیا به موږ خپل لای عمل شروع کوو. زه د پښتون وطن هغه ځوانانو ته مخاطب یم څوک چې د قام او د اولس په ننګ باندې هر وخت کې ننګ کړی دی. نن بیا د ننګ وخت دی. مولانا ادریس صاحب چې د نامعلومو وسلوالو د وجې شهید کړی شوی دی، دغه نامعلوم مونږ تاسو ټول پیژنو، خو څوک یې نامه په جار باندې نشي اخیستی. د دغه خلاف چې علماء کرام راوځي چې څومره ځوانان دي که دا د هر سیاسي ګوند سره تعلق ساتي، نو پکار دا چې په دې وخت کې راوځو او په دې وخت کې د دغه علماء کرامو سره سات ورکو، دغه سره ودرېږو چې مولانا شیخ ادریس صاحب زمونږه د پښتون وطن اخیرنی شهید شي. دلته بعضې خلک دا ټاپې هم لګوي چې د دې سیاسي اختلافاتو او دا د پی ټي ایم او د پی ټي آی د وجې د دغه لوی سانحې ښکار شو او ووژلی شو، خو دا اولنۍ مسله نه ده. مولانا خانزیب چا شهید که، مفتی منیر شاکر صاحب چا شهید که، مولانا سمیع الحق صاحب چا شهید که، دغه شانته کې د جمعیت علماء اسلام چې کومه سردار علي حقانی صاحب هغه چا شهید که. دغه شانته کې که تاسو وګورئ د پښتون وطن ډېر ځوانان دغه شان شهید کړل شوي دي، خو د هغې نه پس پښتانه 3 ورځې لکه د چرګانو بړنګېدلي دي او بیا یې قصه خاموشه کړې ده. اوس به د جمعیت علماء اسلام راوځي. زما د ټول پښتون ملت د طرفه اولنۍ دغه مطالبه ده چې یو دی د شیخ ادریس صاحب قاتل پیدا کړی شي، بیا د مفتی منیر شاکر صاحب، د مولانا خانزیب صاحب شاکر د دغو قاتلان پیدا کړی شي، او بل د پښتونخوا اختیارات دی د فوج د لاسو نه واخیستی شي او د پښتونخوا اختیارات دی پولیسو ته حواله کړی شي. دا زمونږ د خپل پښتون وطن ځوانان دي، دا د خپل وطن ساتنه کولی شي، خو دا ما تم پته ده او دا تا تم پته ده چې دغه بې اختیاره دي. او بیا چې تاسو کله د خبرې وخت راشي نو بیا تاسو د فوجي نامه نشئ اخیستی او د ټولو نه مخکې اول زه او بیا تاسو په دغه پولیسو ته مونږ کنزلیم کوو، مونږ دغو ته رد بد م وایو، مونږ دغو ته ستغې سپورې م وایو. الن کې دغه اجزانان په خپله محفوظ نه دي. دا څویم پولیس سټیشن شو، دا څویم پولیس لاین شو، دا څومره افسران اقبال ډي اس پي اقبال مومن ډي اس پي چې کوم هغه هم د دغه ادارو د وجې په حق وینا او په سچه وینا باندې شهید کړل شوی. ولې چې پښتنو طاهر داول د اسلام آباد نه اوچت شو، په افغانستان کې 3-4 ورځې پس د هغه پته ولګېده. دا د پښتون وطن پښتونه که مولا شي، که ډم شي، که نایي شي او که هر څه شي که نه، پښتونه نو پرېږدي دي نه، وجنې دي. که ته هر قسم کاروباري او هر قسمه په نیک او په لویه جامه کې خو پرېږدي دي نه. زمونږ دا مطالبه ده د خپلو علماء کرامو نه، تاسو زورور خلک یې، تاسو طاقتور خلک یې، تاسو سره د دین او د اسلام جذبه ده، تاسو د علم نه خبر یې. الله تعالی په قرآن کې وایي چېرته چې ریاست بې اختیاره شي نو هلته به بیا د منبر نه د وطن د امن او د وطن د ازادۍ اعلانونه کېږي. نو انشاءالله موږ تاسو سره در سره یو. زه به حیثیت یو پښتون بچی په میډیا مې مخکې هم غږ پورته کړی دی، اوس هم غږ پورته کوم، خپل کوشش کوم. تاسو که راته په هر نظر باندې ګورئ هغه ستاسو خپل سوچ دی، خو لحاظه اولنۍ مطالبه به دغه چې قاتل راکړه، او بیا به دویمه دا مطالبه چې دلته په پښتونخوا کې دی د فوج نه اختیارات واخیستی شي او دلته د پولیس اختیاراتو ته پښتون پولیس دی ته د اختیارات حواله شي. بیا چې دغه پښتون بچی ته دغه پولیسو ته اختیارات حواله شو، تاسو د پښتون وطن امن وګورئ. پښتون وطن به نن یوي او سبا به بلي. ما ته د خبرو څه ضرورت دی؟ د خبرو ما دننه د خپل احساس چیړي، ما د خپل احساس چیړي، ځکه خاموشه نشم پاتې کېدی. ما کې دومره ټیلنټ شته دی چې ما کې دومره ټیلنټ شته د لویو د تکبره مې د توبې چې اوس په دې خبره راته 5000 ناست دي
چې زه کله هغه په حاشیې او هغه ضلالت ته ګوتې واچم ما ته به دلته 10,000 کسان ناسي او ما خپل احساس چیړي زوم چې په وخت د ضرورت باندې زه پښتون وطن خبره وکم، زه پښتنو پالو کړی یم، زه پښتون په نوم باندې په یو پردي هیواد کې روزګار کوم، زه ځکه دا احساس ما چیړي، زه ځکه دا خبرې کوم. کنه ولې ماله د طاهر خان د نشان چل ناراضي یا ماله د ارشد خان د نشان چل ناراضي یا زه چرته بل سپاټ نشم رانیو دی. غره پښتو متل دی وای زه ستا د غم جړا کوم او ته زما د چینګې خولې پیښې کې. نو ما دا میډیا وکړه، زه میډیا ګورم، ما خلکو ویډیوګانې وکړې، ما ډېر لوی پګړۍ وکړې چې خلکو زما خور مور کنځلې د هغو ته وویل افرین او شاباش مړه دا ستاسو آزاد ذهن دی. دا خو لا صرف یو سړی وجل دي. زه وایم چې په موږ باندې الله تعالی د کاڼو باران وکړي، موږ دومره بې رحمه خلک یو. پښتون الله تعالی ولې نه کامیابوي؟ دا صرف په دې باندې نه کامیابوي چې دا ضروري دی. دی ضروري دی چې لږ روپۍ راشي دی بیا د بل مرګ لټوي، دی بیا د خپل رور مرګ لټوي، دی بیا خپل رور له چیلنج ورکوي، دا بیا خپل رور وجني. پښتون ځکه الله تعالی دغه شانته کې په ضلالت کې ساتلی دی او چې تر څو پورې دا خپل زړونه نه صفا کړي که نه دغه شان د چرګانو به نن خو تاسو په مولانا صاحب په دې مرګ باندې زه پې د خپل وس مطابق وغږېدم. ما د خپل وس مطابق په اداره م نیوکه وکړه، ما د خپل وس مطابق په ولس هم نیوکه وکړه، ما په خپل وس مطابق په هغه زورورو او په هغه مټورو ما نیوکه وکړه او ما د هغو نامه واخیسته چې مولانا صاحب تا شهید کړی دی او تاسو په خاموشه پاتې شوئ. تاسو به مرئ او زه به مرم. نو زه ښه شوم که تاسو ښه شو. ته د یارې مړ شو، ما خو کم از کم په خپل زړه خو مې زه پرې نه ښوده که نه. ما خو ظالم ته ظالم ووایه، ما زورور ته زورور ووایه، ما کافر ته کافر ووایه او مسلمان ته مې مسلمان ووایه او خپله خبره مې وکړه. ستا نه خو هغه خبره م پاتې شو، ارماني به د دنیا نه لاړ شي. زما د لایو ته 15,000 کسان ناست دي. زه ټولو ته وایم چې زما نه دا ویډیو سکرین ریکارډ کوي، دا په فیسبوک باندې وچلوئ، دا په ټیک ټاک باندې وچلوئ او په راتلونکي جمعه د پښتونخوا د هر ممبر نه دغه یو آواز غواړو. په راتلونکي جمعه به د مړ فرعون نه بیخي واوړئ. په راتلونکي جمعه به په منبر باندې د پښتون وطن د امن خبره کیږي. زمونږ په وطن کې تاسو ته یو څو تصویران لګوم. زمونږ په وطن کې چې کله په بهر ملک کې قرآن شهید شي، په بهر ملک کې قرآنونه شهید شي، نو موږ له په پاکستان کې احتجاج کوو. په سویډن کې قرآن مجید چې کوم دی بې حرمتي وشوه، په پلاني ملک کې د قرآن مجید بې حرمتي وشوه، په پلانکي ملک کې د قرآن مجید بې حرمتي وشوه. دا د پښتونخوا د وزیرستان د جماعتونو دا حال دی. زمونږ په وطن کې جماعت محفوظ نه دی، زمونږ په وطن کې قرآن محفوظ نه دی، زمونږ په وطن کې علما محفوظ نه دي، زمونږ په وطن کې زمونږ خویندې میندې محفوظ نه دي، زمونږ چاردیوالیانې وولې دي، زمونږ میندې سرتورې شوې، زمونږ خویندې سرتورې شوې، زمونږ خویندې کونډې شوې. دغه شانته کې په کلونو باندې د خپلو خاوندانو انتظار کوي او د خاوندانو الاپته چې زه ستاسو د دشمن په شان زورور وې که نه او چا مې نوم اخیستی او دلته مې په ولاړه باندې ښځه اخیستی، تاسو به بیا ټیک ټاک د سړي زامن وایي. پوه شوې؟ تاسو ته پته ده چې ساقي جان بېوسه دی، لاچار دی، څه وس یې نه کېږي، ځکه داسې کلم لګیا یې بهي او ساقي جان ښکته او ساقي جان پورته. ستاسو ښځې له دلګانو وغیم، ایمان د پکې نشته، ایمان د پکې نشته.
فرانګور د دې سیمونیر سره شمولیت کوم بیا تاسو ټول چغه وهي او دغه شانته کې په غمونو کې برته په زخمونو باندې مال کې دړو تاسو بیا ونه جړل کنه ونه جړل تاسو بیا ما وسم یو اشاره ده صرف یو اشاره ده او دا څنګه چې د پښتنو لوام کنه دغه شان چې د پاک فوج له شروع کوم را تاسو ته پاک فوج وای تاسو ګاډي چیکې تاسو پروتوکول چیکې تاسو عیاشیان چیکې تاسو خرچي چیکې تاسو پولیس چیکې بدلته برته بیا تاسو کونه ټینګنه کې د مارا غول خلخ ته معلوم در اسپورا بیا چې تاسو مړ کېږي زبر اسلام آباد نه غړېږم وختون په خپلو کې په شر چوم بیا تاسو د لګانو کې احساس نشته احساس تاسو خپل دشمن نوم نشي اغسته ذکر ساقي جان نامې تنخته ساقي جان چې کوم دی قاتل دی ساقي جان خصکو سره ځان مچ نشي شړلې خدای تباکا او تاسو ته ملک په سر راغسته ملک په ډډه راغسته د لګانو شوي سکرین ټکوي سکرین ته ټکاو خلک سکرین ټکوي بل کارو نه کوي سکرین ټکوي ګولونه راولي بس بل کارو نه کوي تاسو د انقلاب خلک نه یې دا خبره به دغه شانته کې سل باچا خانه سل منظوره او سل عمران خان اوخري دا پښتانه به بیا هم دغه شانته کې ذلیله وي تاسو به مان نه ده تاسو به مان خورز ونه مو ان شاء الله سوال خبرې نه دي د سوال خبرې نه دي چې د سوال خبرې دي لکه زما په مرګ تاسو کار کیږي تسلیم کیږي چې ټیکټ درواله مګره پرون می اقامه نه وکړله چې ست ټیکټ درواله مو وسته درځما زما په مرګ تاسو تسلی کیږي کنه چې ست درشم مړ مې کوي پوهه شي په شریکا او زوړن مې کوي التا او راضي پوهه شي خان دی راته است د دلګانو شابه پښوګان ولې گاډي ولې خرچي را باندې کوله خرچي را باندې کوي شابه یلا زنور د پښتنو په غمونو کې ګوت نه وامه ورور اخیره کې مرشي به په مونږ باندې راړي ته بوله د غم جړه کې بستانو چنګ خلې پیخي کوي ماته زمری راولې ماته زمرو ضرورت ده ماته زمری راولې ماته ګیدړ راولې خره بيزا را صرف مراولې بيزا او باقي چې سره راولې تاسو راولې شو پاره لګي چا ولې راکړه ډوړې خورما لا قام نه جوړيږي او دا قام به دغه شانته کی اس کې خانه دغه شانته کې خلا کاروا چې دا مولانا صاحب تاسو د جی ایچ کې مخه ته وړوي تاسو د جی ایچ کې مخه ته وړوي کنه نن د پښتونخوا د آزادۍ ورځ و کاروا چې دا د پښتون وطن اخیرنۍ شهیدو دې خبرو موږ ځان په خلکو نه وجنو د یو ککرای مې د یو ککرای ول خپل ککرای په چا نشین د مرور خیر خو مې نشته ورشکه خو به راته دوړی زه پرې دې مې نه خو مساله ده زیرا چې اما تاسو میچونه چا سنک د مرور میچونه چا سنک د ما نه پښتنو په میچونو کې سپورټ کوم لګرا چاول خو دنه څه چاپړي دي یاره پښتنو خو چې په غم خبره کې ام دي کنزي چې په خاده خبره کې ام دي کنزي کا اے سړیا یا پاکه خدا شابه زمری په شوګان ته ولې را 5300 کسان ناسي ما خام ټول زما هوټل ته راځي دلته په تاسو باندې ډوډۍ غانې خورم ما ته زمری ولې غمونو کې ګوتې نه وامه نورم په غم خادو کې نه مورکه قسم په ډمانو شمار کې ما د نن په ډمانو شمار کې خا په پښتنو کې نه
قدم شویم دی وجنې که ملا شویم دی وجنې که هر څه شی شو وجنې دي والبته ما نن په ډمانو کې شمار کوي زه په پښتنو کې نه یم ولې پښتون دونه بېننګه نه و پښتون خو باچا خان و پښتون خو خان شهید و پښتون خو عجب خان افریدی و پښتون خو ابدالي و اوس پښتون خو داودشاه نه دی او نه پښتون کلوانجی ارشد دی او نه پښتون ټول دلګان یو واحد پښتون قوم د جناب خپل شهید او خپل مړي پیسې ګټي څوک په فیسبوک کې څوک په ټیک ټاک کې تاسو دا ټول ویډیوګانې ما وکړې تاسو را غم سازونه شاته لګول دي درګانو تاسو په شیخ ادریس باندې نه یاریان تاسو خپل لایک او پال ور وړئ اسی جاړي بیا غیرت سره کونیانو د قاتل نوم واخلئ جاړي جړه مړ نه راځون دی کی تاسو جاړي قاتل نوم مواله لکه څنګه چې تاسو رهبر نام اخلي ایمان د پاکستان خدای مغر کا تاسو جړاګانو شنه ده ښا دغه شان ما ته ټوپه ګولنه راوړل دا حقیقت وینا را تکوما مولانا صاحب صرف د سیاسي سکورینګ د پاره وجلای شوی دی صرف د سیاسي سکورینګ د پاره کدا تاسو ما سم نه نو مې ومنه یو کنه منو نو چې سره ونه منئ خو مولانا صاحب د سیاسي سکورینګ د پاره وجلای شوی دی صرف د سیاسي سکورینګ د پاره کنه هغه خو د چا څه بد کړی څه بد چا څه کړو درمی چیپ خزه غولوا د بل چا خزه غولوا د چا خزه غولوا صرف د سیاسي سکورینګ د پاره وجلای شوی دی دلته پارټي لکه مقبوله شي پارټي زورې کې ناستره دا کسانو مولانا صاحب چې کوم د لارې صفا کول نور هم وجني صبر وکا زنه مړ سم کنه ما څه دنیا ودانه منظوره او عمران خان زه د مړ شم په ما څه دنیا ودانه منظوره زه د مړ شم په ما څه دنیا ودانه